او نیکی هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. پروګرام روانو چارو سره زم دریا خان تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. د پروګرام موضوع ده کرونا وایرس. کرونا وایرس د چین د ووهان ښار څخه په ټوله دنیا کې خور شوی دی. ځینې خلک وایي چې دا وبا مخکې په اټلي هم راغلی وه چې دا د هغې دویم شکل دی چې هغې ته نوول کرونا ویلی شي. ځینې خلک دا وایي چې نوول کرونا د خاپیرک د وجې لګېدلې یا د نور شي وجې لګېدلې. د دې د مخنیوي دپاره څه اقدامات کول پکار دي. د دې دپاره زموږ سره د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن زونل ډیپټي سیکرټري احمدشاه یوسفزي صاحب ګډون کړی دی. د هغو نه به تپوسونه کوو. احمدشاه یوسفزي صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. مهرباني. د احمدشاه یوسفزي صاحب تاسو نه اول پوښتنه دا ده چې د کرونا وایرس د مخنیوي دپاره څه اقدامات کول پکار دي. تاسو خپل نظر د مینوالو سره شریک کړئ. ټولو نه مخکې خو ستاسو ډېره مننه چې ما ته مو وخت راکړو. نو کرونا وایرس چې اوس یې د وبا شکل اخیستی دی، دا خو زیاتره میډیکل دغه دی ټرم دی او ناجوړي ده که نه ده. نو په دې باندې خو ډاکټران او میډیکل ته سره ریلیټډ خلک به سم پاس کولی شي. خو موږ هغه جنرل او په څه شي چې پوهېږو سوشل چې د دې کوم امپیکټ دي په هغې باندې خبره کولی شو. نو د کرونا وایرس د مخنیوي دپاره موږ مطلب لکه دا اوس چې څنګه په سوشل میډیا باندې یا په یو بل سره خلک په کلیوالو مجلسونو کې کوم پیغامونه خپروي یا زموږ انتظامیې لګیا دي لوکله هغه چې کوم پیغامونه خپروي، تر هغه حده پورې موږ ولس ته دا خواست کولی شو چې یاره دا د غیر ضروري ګیدرینګ لاس میله وهل د یو بل سره یا ټوخی چې دوی څنګه میډیکل ډاکټران چې وایي دوی چې کومه طریقه ښوول ده چې په څنګله کې یا په مټ کې به ټوخېږئ، مخامخ به خلکو ته نه ټوخېږئ او د یو بل سره به فاصله ساتئ، غیر ضروري سفرونه به نه کوئ. په خپل کور کې پکار ده چې موږ خپل ځان هم د دې وبا نه وساتو او خپل د کور خلک هم د وبا نه وساتو. د انسان دپاره خو مهمه دا وي او اول خو خپل د صحت خیال هم ډېر زیات ضروري ده. خو زما په خیال د وبا په شکل کې چې کوم شی وبایي شکل واخلي چې د هغې نه هر انسان متاثره کېږي، نو د انسانیت په دغه باندې موږ ته پکار ده چې یاره موږ د نورو خلکو د صحت خیال وساتو. څنګه چې تاسو خبره کړه چې غیر ضروري ګیدرینګ جوړول یا د کوره بهر راوتل دا نه دي پکار. نو په پاکستان کې کرونا وایرس له وجې کرونا وایرس یو ټوکه ګڼلی کېږي، یو ګپ ګڼلی کېږي، خلک د کورونو نه بهر ګرځي. دغه خلکو ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ چې دوی د دغه کارو څخه ډډه وکړي؟ نو دغو خلکو ته خو زموږ پیغام ډېر واضح دی، دا پکار ده چې د دې شیانو نه خامخا ډډه وکړي. د وبا قسمه قسمه وباګانې راغلي دي د دنیا په تاریخ کې چې هغه مذهبي طور په مذهبي کتابونو کې هم بحث شوی دی او د هسټرۍ کتابونو کې هم شته. نو دا داسې د ټوکو شی نه دی، واقعي وبا ده. په زراو خلک ترې مړه شوي دي، په لکاو زما خیال ده تقریبا څه 1 لک خلک اوس یوازې په امریکا کې متاثره شو. دغسې 1 لک ته نږدې خلک په دغه کې دي، په چاینا کې متاثره شي. نو د ټوکو شی نه دی او خلکو ته دا زموږ خواست دی چې یاره د دې دا شی سیریس وګڼي او کم احتیاطي تدابیر چې دي د دې خامخا د دې نه ګټه پورته ځان هم وساتي او ټولنه هم د دې وبا وساتي. د حکومت څخه څه توقع لرئ چې د کرونا وایرس په هکله د عوام دپاره څه اقدامات وکړي؟ نو د حکومت نه خو توقع دا ده او دا مطالبه هم ده د حکومت نه چې یو خو دا کم لاکډاون چې دوی کړی دی دا پکار ده چې مؤثره کړي. مؤثره یې په دې کې چې دا بالکل په دې کې دغه نه دی پکار، تجسس نه دی پکار، دا بالکل د کرفیو شکل دې له ورکول غواړي. دې لاکډاون ته دا بالکل کرفیو کول غواړي په دې سنس کې چې یاره خلک زموږ خلک لکه تاسو چې څنګه وویل هغه ډېر لایټ دا شی اخیستی او دا داسې شی نه ده، دا خو
تباکون شی دی که نه تباهي کوي بلا خلک یې مړه کړل نور خلک څه بیماران دي پاکستان خو داسې ملک دی دلته خو وسایل هم نشته دلته اوس خلک وایي خدای خبر چې څو زره دي که څو سوه وینټیلیټرز دي که خدای مکړه دا 1 کروړه خلک دی په دې کې یو 2 لکه هم متاثره شو او یو 50 زره پکې هم سیریس شو نو دا ټول خلک مري دي ځکه چې دا دا ورته نشي وسایل ورته نشي پوره کولی وسایل خو نور څه کوي یو وینټیلیټر نشي دغه کولی مهیا کولی دغه مریض نو دا سیریس اخیستل پکار دی او حکومت پکار ده چې دا لاکډاون سخت او اوس هم لا وخت شته دی پکار ده چې د وینټیلیټرو بندوبست هسپتالونو کې د دوایانو بندوبست پوره کړي ټیسټ کیټونه څه دنیا ورکړي دي څه پکار ده چې دوی حکومت وکړي پیسو یې واخلي د نور ملکونو نه یې راوغواړي چې دا شی داسې صورتحال په ملک کې جوړ نه شي چې خدای مکړه بیا په لکاو خلک متاثره شي او بیا یې کنټرول کول د دوی د لاسه وځي اخرنۍ پوښتنه ده احمدشاه یوسفزي صاحب په راروان وخت کې ریاست له څه پکار دي چې د داسې څه وکړي چې بیا موږ د داسې وباګانو او آفتونو مقابله کولی شو زمون بدقسمتي دا ده چې 72 کاله وشو چې دا پاکستان آزاد شوی دی تر اوسه پورې هغه څه چې کوم نورو ملکونو کړي دي لکه چاینا ته وګورو دا په 9 کې آزاد شوی دی پاکستان ازادي د انګریزانو نه په 9 کې اخیستې ده 2 کاله ترې هغه شاته دی په پاکستان سیاسي مسایل دي په دې ملک کې سیاسي مسایل دا دي چې دا ملټي نیشنل ملک دی په دې کې مختلف قومونه اوسېږي مختلف قومونه اوسېږي دا د یو فیډریشن په طریقه باندې چلول غوښته دا ولې ورځي دلته کې خلک چې دي واړه قومونه یا محکوم قومونه دا ټول د محرومۍ ښکار دي محرومۍ د دې ښکار دی چې یاره وسایل دوی وایي زموږ لوټل کېږي او موږ ته زموږ حق چې دی دا نه راکول کېږي دا حقیقت دی د پکار دا ده چې یاره یو خو په دې ملک کې د ټولو نه مخکې ګوره قومونه چې دغه کوي د ترقي کوي که نه لکه څنګه چې تاسو وویل ترقي چې کوي په تعلیم یې کوي په تعلیم چې کوي نو د تعلیم اولنی شرط دا ده د یونایټډ نیشن چارټر دغه هم دی یو ماده ده چې په مورنو ژبو کې پکار ده چې ماشوم ته تعلیم ورکړی شي زموږ دا صورتحال ده چې موږ اول کور کې پښتو زده کوو بیا په پرایمرۍ کې اردو زده کوو بیا پسې وروسته د انګریزۍ د زده کولو کوشش کوو نو نه پښتو سمه راځي نه اردو راځي نه انګریزي بیا راځي نو داسې ترقي نشي کېدی که نه چې ته ماشوم په یو ټریک ور واچوې بیا یې بل ته کنورټ کړې بیا یې بل ته کنورټ کړې نو داسې نشي کېدی پکار ده چې په مورنو ژبو کې تعلیم ورکړی شي ماشومانو ته او د دې نوې دنیا سره سم پرمختللې دنیا سره سم دغه ورکول ټریننګونه ورکول غواړي ټریننګ سنټر یې جوړول غواړي ټکنیکل سکولونه یا کالجونه دا جوړول غواړي سمې یونیورسټیانې دا اوس تاسو ته به اندازې وي یو څو میاشتې مخکې د پېښور یونیورسټۍ زموږ د صوبې ډېره لویه یونیورسټۍ هغه بالکل کلیپس شوې وه د پروفیسرانو د لیکچررانو د بابوګانو د کلاس فورو د دوی تنخواګانې یې نشوې ورکولی نو چې د تعلیمي ادارې دومره لویې ادارې د هغې دا حل نو موږ به ریسرچ څه وکړو موږ به تعلیم دغه څه وکړو د وبا مقابله به څنګه وکړو یو نوی شی به څنګه پیدا کړو که نه اوس هم تاسو یا اورېدلي به وي خامخا دا کنفرم نه ده خو خلک دا وایي چې یاره خلکو ډیټیلز کړي دي د هغې د وجې بې غلط اثر کړی زموږ ټولنه دومره وروسته پاتې ده چې موږ په دې نه پوهېږو چې ډیټیل هغه له پاسه یې پې لیکلي هم وي چې دا د ایکسټرنل یوز دپاره ده که نه او خلک یې څکي دا ټولنه ډېر لوی دغه کار غواړي او د حکومت او د صوبایي حکومتونو هم د مرکزي حکومتونو هم ډېره لویه ذمهواري هم ده او پکار ده چې دې شیانو ته دغه شي ځیر شي ورته او په دې شیانو کار وکړي
ستاسو ډیره مننه چې تاسو مونږ ته وخت راکړو مینوالو د بلې خپرونې پورې مونږ له راکړې اجازه د خدای په امان